اوکے بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو درس په وین ورډ کې دی زه راځم ما وین ورډ باندې دې نه راوپن کوم سیدا وین ورډ ها وین ورډ را رسیدلی و تیر ځل تر ریویو پورې مو ویلې و سیدا د ویو نو ورسته نن وایو ریویو مو ویلو سوري نن راځو ویو ته نو وایو ویو اصل کې ویل کېږي کتنې ته چې د ویل کېږي کتنې ته نو کتنه د څه شي باندې ده کتنه د زموږ د ډاکومنت یا د ورډ پیج باندې ده سیدا چې دا سره کوم سره کاری زره زما ایکوال ار ا ان ډي اخلم ضرورت مراشا یو داسې وکای یو سل پیراګراف راتراک سیدا دا به یو سل پیراګراف ما تراک انټر دومره پیراګراف راکړل کنه زره زما لمړی خبره چې موږ سره دا هغه دلته په دی ویو کې موږ سره ویوز دا ویوز کې موږ سره لمړی ریډ موډ دی دا خبره اته موږ سره ګور دا مخکې ته ویل چې د سټیټس بار کې را روان دي ګور دې ځکه هم در سره شته به مې ویل دا وخت ان شاء الله وایو سیدا نو وخت دا رسیدل دی وسی وایو راځه ما په دی ویوز کې لمړی خبره موږ سره دا ریډ موډ دی چې ریډ موډ مثلا دا کتاب دی دا هو تاسو ته کتابونه موږ په دې کې کنه موږ یو کتاب ولیکل زه غواړم ما چې دا یو چاته ورک ما چې دا ته ول په لوستنه کې لوستنی موډ کې واخلي دا سیدا یا دا لولي چې کې ګور ډیسټربنس ورته دا نور شانو کې نو راځه ما یا دا نور دا ټیپ چې مې دا ورته کې راځه ما ریډ موډ ته اخلم نو تاسو و چې کې گایز ګوري په ریډ موډ کې دا ګور دا وشو بیره ورکه دا ورته دا به ورته پاتې ورکه دا به ګور په دې ټیپ بٹن باندې هم څنګه کې ایرو کیز باندې سې شو په دې ایرو کیز باندې هم مخ کې ورسته تللی شي سیدا او بل خبردار دي چې تاسو ګورئ دې ځنه کې هم دغه بٹن ورسره شته شامل دي کې شو په دې ځبانه هم وړلې شي ګایز سکرول بار باندې سیدا د سکرول بار ورکیږي هوریزونټل سکرول بار بیا چې تاسو دې صحیح تلاړلې نو تاسو به بل طریقې سره چې ویو تراشي د ریویو نه هم تاسو ګورئ ویو کې به ایډیټ ډاکومنټ کې تغیرات راوځي تاسو دې ځین راوځي شي چې تاسو نه وکنه بیا تاسو راشي ګورئ بیرته به څنګه یو اسکیپ دی اسکیپ باندې کې اسکیپ باندې بیرته نارمل موډ ته راشي بیا بل خبره چې تاسو نو ول راشي دې ایریا نه هم تاسو ورشي دې سټیټس بار څخه سیدا نو دا ریډ موډ ایریا بل چې پرنٹ لیاوټ دی پرنٹ لیاوټ دا عادي چې موږ تاسو ګورو کنه دا موږ سره پرنٹ لیاوټ دی سی شو بل ویب لیاوټ دی ویب لیاوټ معنا دا لکه دا انټرنیټ یا ویب سټ باندې به لیاوټ سره کې لکه فیسبوک باندې ته دی کنه فیسبوک ګور کله مو فیسبوک دا څه دی چې ورکه به ورکه سره راغلی دی نه دی راغلی کنه هغه ګور پالي ډول دا سره راغلی ګور دلته تاسو د ویب پر کم باندې دا څنګه کوي گایز لولې سیدا یا په ویب پر کم باندې دا ویو ځان ته جوړوي دا د ویب تر کم جوړ شو بل خبره موږ سره آوټلاین زبر شمه آوټلاین کې موږ سره ته هډینګ لګي کنټرول الټ 1 سره وزدا هډینګ 1 کوم راځه دلته راځه ما دلته یو بل هډینګ 1 کما ټو میک دا خبره ضرورت و چې ټو میک دلته ودا کنټرول الټ 1 سره ودا څنګه کما آوټلاین ته وځي شو راشه کنټرول الټ 1 دا موږ سره څنګه کړل او سوري دا موږ سره هډینګ کړل سیدا سیف دا هم څنګه کما هډینګ وکما تاسو راځي خدا چې ګنا دا مثلی کړ زرا زما دا ساچ را تراشا دا هم سر څنګه کا یو هډینګ کا سی شو هډینګ 1 شو سره اوس ګره خبر دا آوټلاین دی آوټلاین څه کار کوي زه غواړم چې دا په آوټلاین سره وای آوټلاین ډول موضوع په موضوع دا هډینګ جمهور کول اوس موضوع شو لکه موضوع په موضوع سره خو ویډیو کې اړوند معلومات داري کې چې تاسو ولوستل تاسو دا باندې ور راشه باندې کلیک وګورئ دا کنه دی باندې کلیک خاص څنګه نه راځي سره دلته مثبت باندې کلیک وکړئ یا منفي باندې دا اصل کې مخکې او وروسته کې دی باندې شو دا سي اپ او برا چې پیراګراف تاسو اپ او برا یا ډاون دی کنه ریزن هم تاسو ولل شي علیکم السلام بل خبره خونه خانو دا دلته گاز دا خبره کې چې دلته تاسو یو آوټلاین جوړوي یا دلته موږ سره هډینګ جوړوي راشي باندې کلیک ګور دی باندې کلیک تاسو دا ور سره هډینګ راشي سیدا تاسو په هډینګ ډول راغلو نو دلته سره دا آوټلاین پر کوم څنګه کیږي گایز په آوټلاین پر کوم باندې دا سره اخلي سیدا چې په پرنٹ لیاوټ ته ورن ګور عادي تراړل بل خبره د ډرافټ خدا ګور دا ډرافټ هم دا یو ډول ویو د ګور په دغه سی ویو باندې در سره دا څنګه کیږي در سره په داسې ویو باندې در سره درکې سیدا بل خبره دا راکنه چې په دې کې بزرا شما دا نارمل موډ ورکوم دې ډرافټ کړ دی او ټریک وخای مخه دلته بزرا شم ایکوال واخلم ایکوال ار ا ان ډي واخلم سې شو دلته راغلم یو پیراګراف مو واخلم سیدا زه اوس غواړم چې په دې کې اړوند څه واخلم معلومات دغه ډاکومنټ چې دی را سره سې شو په دې ډاکومنټ زه غواړم چې ما سره شي واخلم خان نو ګورې دلته موږ سره ډراپ ویو خبره وکنه هغه یو ویو زه فور ایگزامپل تر راغلم په دې ریفرنسز کې موږ ویلو چې دا ان نوٹ او فوت نوٹ ګوره فوت نوٹ ته په دې باندې اخلم
انګلیسي فوټ نوټ کو بس یو شو دلته دی خانه براغله دلته زه اوس غواړم چې په دې کې پښتو واخلم زه دلته لیکم داسې پښتو لیکنه ما دې ډېره پاره وکړله ومې کړله که نه اوس یو کس وایي ښه دا خو چې تا فوټ نوټ دلته واخله خو چې پښتو لیکنه راځي که نه نو پښتو فوټ نوټ خو باید د پښتو دې خوا نه شروع شي ښي خوا نه که نه نو تاسو به اوس یو کس وایي ښه زه سینه زه راځم دلته دا د دې خوا نه اخلم څه شو یا د دې رایټ خوا نه اخلم دا خو دلته راغله وایي دا حساب یو څوک حساب څنګه کوم وایي داسې کوم لومړی دا دې ته اړوم بیا راځم دا دې ته اړوم څه شو نو ګوره حساب هم درسره جوړ شو اوس دغه کرښه چې نه دا به تاسو دې خوا ته څنګه راوړئ سیدا دا ګوره یو مهم ټریک دی ښه چې دا ډېر زیات استعمالېږي ویو ته راځم دا زه ډرافټ کې اخلم چې کې اخلم ډرافټ موډ کې بیا ریفرنس ته راځم په ریفرنس کې شو نوټس ته راځم شو نوټس ته راغلم که نه دلته به راشم دلته به ورته مچو سپریټر چې کوم ویلی د فوټ نوټ سپریټر دغه دی دا ما دې ځای انتخاب کړ انتخاب شو که نه دلته به هوم ته راشئ په هوم کې به دا دې خوا ته واخلئ سی شو د دې رایټ خوا ته دلته مو واخسته به دا د دې ځای څنګه کوي راشئ ویو ته راشئ ویو کې تاسو راشئ دا ویو ته پرنټ لیاوټ کې تاسو واخلئ اوس ګورئ دا به دې خوا ته راغلی راغلی دی ورسره کرښه ګوره دې خوا ته راغلی دا ګوره یو ټریک دی باید دا ټریک تاسو زده کړئ سی شو بله خبره ورټیکل دغه پیج را سره پیج موومنټ دې کومه څه وکړي ورټیکل داسې ولاړ ګوره اوس داسې دی که نه پیج داسې ولاړ باندې وایي موومنټ کړه چېرته لاندې ځای داسې ولاړ لاړ شي او سایډ بائی سایډ څه معنا چې ډېر ورکوي تاسې شاید داسې دې خوا نه دې خوا ته به ډېر سره صحیح شو بله خبره په ویشو کې شو رولر راته وښیي ګوره دغه پاس دې ته رولر ویل کېږي دا رولر را سره ښیي ګوره چېرته راشم بېرته کلک لرې کې لرې کوي ګریډ لاین ګوره دغه پیج ګریډ لاین را سره اخلي دا د دې چې دی که نه د دې پیج او د دې تر منځ د دې لیکنې تر منځ دغه کوم مارجن چې دی دا را سره ښیي او دا موږ سره پرنټیبل نه دي چې کېږي پرنټ کېږي نه را سره ګایي چې شو کنټرول پی دا موږ سره ګایي پرنټ کېږي نه ګوره پرنټ کې نه راځي سره چې شو دا ګریډ لاینز نو دا چېرته اخلي دې ځای نه اخلی شي نیویګیشن پین کې موږ سره هیډینګز دی پیجز دی او ریزلټ دی هیډینګ مطلب دلته چې موږ ډېرې هیډینګ ورکړي وي که نه دا ما کنټرول الټ ون سره مې هیډینګ ورکړل دلته انټر باندې کړی ګوره دا موږ سره یو هیډینګ راغی چې شو پاورفل فار ایگزامپل دا اوس موږ سره یو کنټرول الټ ون سره دا هیډینګ ون کومه نو ګوره دلته موږ سره دا هیډینګ راتلی شي ګوره دا یو هیډینګ یې راسره واخیستې پام لرئ پیجز مثلا موږ یو سرچ کړی دی هغه پیجز کې کوم یو لغات په کومو ورقو کې دلته سره راځي ریزلټ څو ځلې راوتلی دی فار ایگزامپل دلته راغلم موږ مې لیکل چې ویډیو چې مې ولیکله ویډیو زه به دا داسې وکړم که نه دا به دې ځای نه پښتو ته نه البته انګلیسي ته واړو دلته به راشم موږ به لیکم چې ویډیو راسره پیدا کوو ویډیو 4 پیرې موږ پیدا کړو ریزلټ 4 پیرې په کوم ورکې په دې ورکې هیډینګ کې دغه هیډینګ لاندې دی راسره صحیح ده په دې باندې پوه شئ نو دا موږ سره څه خبره نیویګیشن پین خبره وه صحیح ده بله خبره زوم دلته موږ رانږدې کوو زوم 20% 200% زه غواړم دا رانږدې کړم ګوره 200% رانږدې شو که چېرې زه راشم زوم 100% به زوم کېږي راسره صحیح شو که چېرې زه راشم زوم ورته 15% زوم راسره وکړم ګوره زوم یې که راسره دا 15% شو که چېرې زوم ته راشم پیج څه معنا د ورقې دغه د دې ورقې او د دې ترمنځ د اندازې ترمنځ چې کوم یو دی دغه ورقه ده که نه ګوره دغه ورقه به دې سم ډکېټ سره اخلي او بل کوم ساحه چې دا به دې خوا نر سره راخلي صحیح شو زوم ته که چېرته راشم ټیکس ویټ معنا دغه خط چې ما لیکلی دغه ګوره خط ما دې ځای شروع کړی دې ځای کې راغلی دی دا پیج ویټ در سره راخلي که چېرې زوم ته بیا راشم ټول پیج ټوله ورقه به راسره ښایي ګوره دا ټوله ورقه راسره 100% سره دې سره راسره وښایه صحیح ده چې عادي نارمل چې ون پیج ټوله یوه ورقه راسره وښایه ملټیپل پیجز که چېرې دلته تاسې ډېر پیجز اخیستي وي صحیح شو کنټرول آل چې زه به کاپي او دا به دې ځای داسې پیسټ کړم ګوره دا موږ سره چې کېږي ګایز ډېرې ورقې به موږ سره څنګه کېږي اخلي پام ولرئ ورسره زه غواړم ډېرې ورقې ملټیپل پیجز ډېرې ورقې راسره وښایي نو ګوره ډېرې ورقې ښایي ون پیج فقط یو ورقه راسره وښایي ګوره ون ورقه ښایي که نه ملټیپل پیج ډېرې ورقې ښایي پیج څه معنا هغه د ورقه راسره وښایي خو د دې ورقې څومره اندازې په دې ساحې راسره وښایي صحیح شو او په دې باندې پوه شئ بله خبره موږ سره وینډو ده وینډو کې یو نیو وینډو ده زه غواړم یو نوې وینډو اخلم ما ګوره څه معنا ده دا لیکنه ده که نه زه دا غواړم چې همدغه زه یو نوی کې واخلم چې وکړم یو نوی ډاکومنټ معنا دا ده چې زه نه غواړم چې دا ستا ډاکومنټ بند کړم یا دا زه دې ځای نه کاپي کړم او هلته یې پیسټ کړم صحیح ده تاسو به چې وکړئ همدلته درېدلي یاستئ که نه ویو ته راشئ چېرته راشئ نیو وینډو ته راشئ دې باندې کلیک وکړئ ګورئ هماغه کوم معلومات چې ول دلته په نوي وینډو کې بل دویمه وینډو کې درته درکړم زه به راشم دې ځای نه ستاسو لا پوهوي لپاره بل زه راوپن کړم دې ځای نه صحیح شو دلته راغلم ایکول آر ای ډي ما واخیسته صحیح شو ورته وایو راشه دا رسره یو 3 پیراګراف راسره راکړه انټر دا 3 پیراګراف لري که نه اوس زه ګوره دې ته زه لږ یو رنګ ورکړم دا سره مو ورته ورکړه دا هایلایټ کړه سره بولډ ایټالیک دا راسره راوړه صحیح شو دا به ګایز بولډ هم او ایټالیک هم راسره راوړه صحیح ده دا راسره راغله اوس زه غواړم چې همدغه لیکنه دې ما سره په یو بله ورقه کې هم راشي صحیح ده سیده خپله راځي یوه طریقه خو دا تاسو دې نه کاپي کړئ هلته ورپس کړئ نه دلته چېرته راشئ نیو وینډو ته راشئ بس ګورئ 1 of 2 دوه وینډو موږ سره جوړ شي یو ګوره دا ده او یو ګوره دا ده هماغه یوه لیکنه عین حال کې په یوه لیکنه پکې راغله صحیح ده
دی باندې پوه شئ بل خبره ارینج آل ټول یو بل سره ارینج که مثلا پاس ولنې ما ډېرې وینډوزګانې اوپن کړي که نه دا به را سره ارینج کوي بله سپلیټ څه کار کوي زه راغلی یم فار ایګزامپل دلته ودرېدلم صحیح ده دې ځای کې درېدلی یم که نه زه غواړم چې دا لاندې سپلیټ شي جدا شي ته راشه سپلیټ باندې کړي وکړه نو ګورې هغه دغه پاس اصل کې هغه ورقې راته په نیمې وویشله لاندې دلته دی که نه زه لیکنه کوم ګوره دلته لاندې ورسره راځي صحیح شو اصل کې راځي په هغه پاس کې هم راځي دلته لاندې بیخ کې راځي ګوره دلته راغلی دی صحیح شو سپلیټ که چېرې تاسې بېرته روموف کړئ نو راشه ریموف سپلیټ باندې کړو که دا بېرته سره ریموف شو صحیح شو ویو سایډ بای سایډ څه معنی ما اوس دوه وینډوزګانې اوپن کړې وې که نه نو هغه سایډ بای سایډ راوښایي راشه نو ګوره سایډ بای سایډ دی بیا بله خبره سینکرونایز سکرولینګ څه کار کوي دا داسې کار کوي که نه که چېرې زه دغه اول ډاکومنټ لندې ځم یا برب کې ځم دویم ډاکومنټ کې هم راسره همداسې کوه صحیح ده زه وایم نه راشه دا سینکرونایز سکرولینګ دا دې راسره نه کوي ګوره اوس مې کلیک ته نه لرې کړ که نه که چېرې دې کې داسې دا موومنټ پکې کوم ډیبل کې کېږي نه کېږي نه سینکرونایز رولینګ خبره ده ګایز بله خبره موږ سره ریسیټ وینډوز پوزیشن یې داسې کار کوي فار ایګزامپل دا دوه لانې ما اوپن کړي خو دا یو مې داسې لږ کوچنی کړی صحیح شو او دا بل څنګه واړم داسې لږ غټه شوه یو ټایم راشه ریسیټ کړه سره ګوره دغه ارامه د ریسیټ صحیح شو ریسیټ کړه ګوره په مساوي اندازه باندې در سره ویشي صحیح ده ریسیټ کړه خبره ده بله خبره زه به راشم دا بل دې ځای نه ختم کړم موږ سره چې وینډوز سویچ دی وینډوز سویچ وینډوز دی سویچ وینډوز کار کوي زه به کنټرول ان سره داسې ډېر ډاکومنټ واخلم دومره ډاکومنټ موږ واخیستل که نه ګوره اووه ډاکومنټ راټول کړم اخیستل زه غواړم چې د دې وینډوز نه بل وینډوز ته لاړ شم ګوره زه غواړم درېیم ته لاړ شم څلورم ته لاړ شم راشه دې ځای نه زه تللی شم او دې ته زه غواړم هماغه ته دې ځای نه یو ځای نه تاسې ورته راخېلېدلی شي صحیح ده مشکل پکې شته دی ښه دا دې خبره شوه بله خبره مایکروز د څه لپاره استعمالېږي مایکروز دلته یو ریزلټ غواړي تاسو سره یو ریکارډ ونې ساتي فار ایګزامپل داسې ورته وایم چې this is our صحیح شو this is our last class ټیک شي فار ایګزامپل زه ورته وایم چې this is our last class best lecture صحیح شو lecture of MS Word of MS Word صحیح شو MS Word دا زموږ د MS Word څنګه دی اخیری لیکچر دی همداسې دی که نه MS Word صحیح شو نو دا مو ولیکل زه غواړم چې دا به زه هر ځای چېرته لیکم او زه به دا راځم او ولیکم به چې MS Word او اخیري لیکچر او زه غواړم دا دې ما سره سیف شي صحیح ده نو زه دا به درې ځله ختم کړم لومړی به زه راشم ما یو ریکارډ باندې ځان سره زیاتي را به شم میکروز ته سټارټ میکرو ریکارډینګ باندې به کړو نوم چې ورکړي میکرو 3 ورته ورکړي راشم میکرو 3 ورته ورکوم دلته اوس ته لیکه this is our for example تشه last class صحیح شو last class دا زموږ چې دی last lecture دا زه غږ نه کوي که نه یار last lecture of تشه of MS Word صحیح شو of MS Word دا د MS Word څوم لیکچر دی اخیرنی لیکچر دی ګایز صحیح شو دا اوس شو که نه دلته راځم دا میکروز بیرته سټاپ میکرو بند کړه اوس ګورئ ګایز دا ما ډیلیټ کړ په غیر ارادي ډول باندې سره ډیلیټ شو هیڅ خبره نشته ما سره چیرته دی میکرو کې شته راځه راشه ویو میکرو باندې کلیک کوم یو غواړي دریم غواړم کنه راشه رن باندې کلیک نو ګوره اما غیر سره اوس د دې ګټه وڅ شي ګوره دا اوس موږ هغه خبره دا د شراغه اوس تاسو هغه لیکنه ریکارډ ځان سره سیو کړی دی اوس به دا تاسو تر کومه وخت پورې سره اوسي تر کومه وخت پورې چې تاسو دا MS Word وي دا نه کنه لیکنه ما ولي کړه کنه اپیچ خو ما بند کړ چې کومې کمالي کړو هیڅ مشکل نشته زه لازم بل بیا را اوپن کوم بیا مې اوپن کړ آیا هغه ما سره اوسم اوسي هاو ځکه چې هغه میکرو ځان سره ریکارډ ساتل راځم ویو میکرو ته نو کوم یو دی اول دویم دریم دی کنه راشه ریزن رن باندې کوي ګوره خپل سره صحیح ده په دې میکرو کې یو بل طریقه درته وښایم یو چل طریقه راوړي میکرو سره شي یو کس درته وایي کنه چې ته رسیو کا په یو کلیک باندې راته د MS Word شارټکټ چي چیرې شارټکټ دی کیبورډ سره دا سره ټولې وخاینو میکرو تراشه چیرته راشه ویو میکرو تراشه دلته چیرته راشي میکرو ان دی کنه دا بدلته واخلې ورډ کمانډز واخلې چې واخلې ورډ کمانډز او دلته میکرو نیم بل چې ورته چې لیست کمانډز بدلته ولیکي چې لیست کمانډ دا غوډه کنه لیست کمانډز او دې نه رن باندې کلیک چې باندې کلیک رن باندې وای کرنٹ کیبورډ سیټینګ دی اوس کیبورډ پر دې کیبورډ پر واخلم کنه آل ورډ کمانډز کړه ټول ورډ کمانډز راخلم نه څه ټیمه دا زما کیبورډ چې کومې دې کیبورډ پر راځه کې باندې ګوره شارټکټ یې څنګه کړی ګایز خپله در سره شارټکټ چې دی ټول څومره شارټکټ دي هغه ټول یې سره خپله راواخیستلی خپله یې درته جوړې کړی دی صحیح دا یو طریقه ده ګوره دلته تاسو ګورئ بولټ ته وایي کنټرول او پلس بي واخلئ ګوره بولټ چې دی کنټرول شفټ او دا ګوره دلته په شفټ باندې مو در سره کار کوي دلته ګورئ تاسو هر څه بیل دلته ګوره څنګه کېږي ګایز پېژندلی شئ تېنه سمه او ټریک دی پراپرټیز ته چې تر راشو دی ګوره دې معلومات را سره خي ګوره پراپرټیز دې سیس څومره وای ناٹ سیف دی تر اوسه نه سیف کړی څومره پیجز لري څومره لغاتونه لري ګوره وای ولس پیجز لري دومره لغاتونه لري دا وای یو منټ مخکې څنګه شوی دی ایډیټ شوی دی دا وګوره دلته موږ سره دا خبره رسول کی دې خبرې دي سیدا ګایز نو دا ګایز موږ شو
ویو ټیپ شو بل خبره مو سره ټیپ هیلپ دی هیلپ زمره سوالم راځم هیلپ دلته په انټرنیټ کې زمره سوالم هیلپ تاسو وایي دلته چې کانټاکټ سپورټ دا ایم اس ورډ سپورټ په لري چې تاسو دا پیډ ورژن دی واخلې په پیسو باندې نو بیا به دې تاسو پیسې ورکوي او کوم مشکل به کې راځي نو دلته کانټاکټ سپورټ سره تماس کې کیږي فیډبیک دلته تاسو بیرته یو فور ایگزامپل یو چی ورکوي یو فیډبیک یو جواب ورکوي I like something وای زما یو څه خوښ شول I don't like something زما یو څه خوښ نه شول صحیح شو دلته وای send a from صحیح ده یا راځي چې ګرخونی ورته لګي I have a suggestion وای یو مشوره درم دې نه تاسو مایکروسافټ خپل ایمیل کولای شئ سیدا بل خبره شو ټریننګ به دې کې تاسو سره شي کوي ټریننګ بر سره کوي مثلا تاسو به ایم اس ورډ نه پیږي ته بر سره پورا ټریننګ کوي په انټرنیټ باندې راګیس دامو ایم اس ورډ او دامو اخیری لیکچر او ایم اس ورډ مو څنګه شو غاښ خلاص مو کړ تاسو خلاص کړ تاسو نظام خلاص کړ هم تاسو ته نه خلاص شو هم دا سیدا زینو په دې باندې خصم کار در سره وکي خډیر کار په وکي او ویډیوګانې بیا سره وګورئ سیدا